دوستانو وخت مو په خیر. د نن ورځې درس چې دی 12 لوست دی، 12 درس دی. دا درس ډیر مهم درس دی دوستانو، ځکه چې موږ سره دا درس په لیکلو کې، په جملو جوړولو کې ډیره مرسته کوي، بیا خصوصا د ګرامر په برخه کې. دوستانو مخکې د دې نه چې زه تاسو ته درس شروع کوم، بعضو دوستان که موږ سره د واتساپ ګروپ کې نه یو، نه پوهېږي څه وخت کې زموږ آنلاین درس کوم درس چې ټیک ټاک یا فیسبوک واتساپ کې هغه درس ورکوو، نو غواړئ په دې واتساپ ګروپ کې شامل شئ. دغه کوم کیو آر کوډ چې ده دا سکن کوي، دې نه یو سکرین شاټ واخلئ، تاسو به اتومات د واتساپ ګروپ کې موږ سره یو ځای سئ. او که کوم دوستانو غوښتل شخصي کورس شروع کړي، د همدغه واتساپ ګروپ نه کولی سي موږ ته هغې کې اډمین زه یم، نو کولی سي ما ته میسج وکوئ چې زه استاذه غواړم تاسو سره شخصي کورس کې هم برخه واخلم. راځو دوستانو، دلته مطلب څه شی دی؟ د پوزیسیون 2 im Satz، یعنی دوهم موقعیت په جمله کې. دوهم موقعیت کې څه شی راځي؟ تاسو په ذهن کې به ډیر شیان ګرځي چې په دوهم موقعیت کې څه شی راځي. کله چې موږ یو جمله جوړو، دوهم موقعیت کې عموما څه شی راځي؟ صحیح ده؟ یعنې ډېرې په دې باندې پوهېږي، بعض دوستان چې نه پوهېږي هغې لپاره ډېر مهم درس دی. یعنې د ګرامر په برخه کې دا درس ډېر تاثیرناکه ده. صحیح ده؟ ورځو دوستانو، لومړی راځو دا درس تشریح کوو چې په کوم موضوع باندې. ما د درس اصول داسې دي چې زه اوله موضوع تشریح کوم، بیا په دې کې زه درته تمرینونه حل کوم. د مثال په ډول زموږ پوزیسیون 2 پوزیسیون 2 im Satz، پوزیسیون 2 im Satz کې ګورئ، ښه متوجه اوسېږئ. موږ اوس د مثال په ډول am Abend essen wir Pizza. ګورئ دلته په جمله کې ښه متوجه اوسئ. په دې جمله کې am Abend دلته دا څه شی سو؟ am Abend دلته Zeit سو، که نه وخت سو. am Abend اوس فعل راغی، essen ګوره فعل په دویم موقعیت کې راغی، wir سوبیکت سو، پیزا څه شی سو؟ اوبیکت سو. am Abend essen wir Pizza، وای ماښام کې خورو مونږه څه شی؟ پیزا. دا یو مثال، یو نمونه ده. صحیح ده؟ اوس ګورئ، تاسو چې کله هم جملې جوړئ، په کوم وخت کې به پوزیسیون 2 کې یا په دویم موقعیت کې تاسو فعل راولئ. فعل پوهېږئ چې ته وایي، فعل وایي ورب ته، ورب ورته وایي، پښتو کې فعل ته کار وایي. فرض که ته د مثال په ډول دلته یو مثال ده، کومن راتللو ته وایي، که نه؟ دا یو فعل ده. ایسن خوړل، کوم کار چې ته کوې، لیکل وي، خوړل وي، تلل وي، لامبل وي، ویده کېدل، هر فعل شوي، یعنی دې موقعیت کله چې جمله جوړوي په کوم ځای کې وي. دا باید ډېر په یاد ولرئ. اول درته عمومي تشریح کوم. په زید څه کې، په څه شي کې؟ زید څه، یعنی په ساده جملو کې عموما کله چې ساده جملې جوړوي پوزیسیون 2 کې په دوهم موقعیت کې فعل راځي. د مثال په ډول ich دا سوبیکت سو، که نه؟ پوزیسیون 2 کې اول موقعیت کې سوبیکت سو، دویم موقعیت کې څه شی سو؟ کومې سو. ګوره کومې دلته څه شی ده؟ کومې دلته فعل ده. aus Spanien، د اسپانین، یعنی زه راغلی یم د اسپانین. ګوره دلته موقعیت پوزیسیون 2 کې په دې جمله کې څه سو؟ پوزیسیون 2 کې په ساده جملو کې پوزیسیون کې ورب راغی. اوس امکان لري، ګوره دلته مې یو لنډه تشریح لیکلې، das Verb steht aus Position 2، وایي دا فعل چې دی په دوهم موقعیت کې قرار لري. کوم موقعیت کې؟ دوهم موقعیت کې. auf Position 1 وایي په اول پوزیسیون کې können mehrere Wörter stehen، یعنې کېدای شي ډېر و. د مثال په ډول ده کریم und ستایش، 2 نفره سو. دا پوزیسیون 1 کې امکان لري سوبیکت وي، امکان لري وخت وي، لکه دلته am Abend. نو دې په خاطر باندې په پوزیسیون 2 کې عموما په ساده جملو کې څه راځي؟ فعل راځي. اوس هم یاد که په ساده جملو کې پوزیسیون 2 کې څه راځي؟ ورب راځي. ګوره پوزیسیون 2 کې موږ څه راوړو؟ دلته ورب هم راوستل. ich komme aus Spanien، یا کریم und ستایش kommen aus Spanien. ګورئ په اول کې سوبیکت راغی، ګورئ دې په ځای کې وایي چې زی، یعنی هغوی. دې په ځای کې وایي یو موږ پرسونال پرونوم استفاده کوو. کریم und ستایش نو دلته وایي sie kommen aus Spanien، یا ich komme aus Spanien. صحیح ده؟ دې ته sie kommen auch aus Spanien، وایي هغه هم د اسپانین راغلي. صحیح ده؟ دې باندې مې انشاءالله پوسې. په ساده جملو کې فعل چېرته موقعیت درلوده؟ په دوهمه برخه کې. اوس راځو په وی فراګه کې فعل چېرته موقعیت؟ وی فراګه کې همچنان ورب چېرته؟ په دوهمه برخه کې یا پوزیسیون 2 کې موقعیت لري. په اول برخه کې وی فراګې موقعیت لري، دې ته وی فراګې وایي، او بل نوم یې څه دی؟ فراګې ورد. څه شی؟
فراګې ورته ورته وایي. دا نومونه مې له یاده ونه وځي. په وي فراګې کې چې تاسو کله وي فراګې یا سوالیه جملې جوړوئ، په وي فراګې کې ښه متوجه اوسئ. په وي فراګې کې عموما پوزیشن سوای کې په چی شي کې پوزیشن سوای کې ورب موقعیت لري. د مثال په ډول ته یو چا نه پوښتنه کوې که نه، woher kommen Sie؟ ګوره دا woher وي فراګې سو یا فراګې ورډ سو. کومن دلته چی سو؟ کومن ګوره دلته فعل سو. زی چی سو؟ سوبیکټ چېرته لاړه؟ اخر ته لاړه. woher kommen Sie یعنې کوم ځای نه راغلي یې تاسو؟ راتلل د چی سو فعل سو. یعنې په سوالیه جمله کې عموما په دوهمه برخه کې تاسو فعل استفاده کوي. دې ته باید ډېر فکر وي، ځکه جرمني ژبه کې لیکل سخته وي او دا لیکلو درس همدغه دی. اوس وایي was machen Sie in Ihrer Freizeit؟ وایي تاسو څه کوئ؟ تاسو په خپل خالي وخت کې تاسو څه کوئ؟ ګوره دلته وی فراګې راغی، پوزیشن سوای کې چی راغی؟ فعل راغی. ښه متوجه اوسئ. صحیح ده؟ اوس دلته ما یو لنډه تشریح لیکلی. دلته مې لیکلی das Verb steht auf Position 2. وایي فعل چې دی په سوالیه جملو کې په دوهم موقعیت کې راځي. auf Position 1 په اول موقعیت کې steht یعنی وجود لري. چی شی؟ شته دی. چی شی؟ das وی فراګې ورډ. د وی فراګې ورډ په اول موقعیت. ګوره اول موقعیت کې وی فراګې ورډ سو، دویم موقعیت کې چی سو؟ ورب سو، او دریم کې اوبجیکت سو. جمله په تکمیل سو. صحیح ده؟ اوس په دلته مې چی لیکلی auf Position 3 steht das Subjekt. دلته سوبجیکت ده، لیکن ګورې یعنی دلته مطلب سوبجیکت ده. صحیح ده؟ یعنی جمله چې بیا تکمیلي in ihrer Freizeit. صحیح ده؟ دا اوبجیکت سو. دلته یعنی سوبجیکت د فعل نه وروسته سوبجیکت راځي. صحیح ده؟ دې ته باید ډېر فکر وي. نو اوس تاسو پوه شئ چې په وی فراګې کې مونږه پوزیشن سوای کې چې فعل راوست او په دې باندې پوه شئ. صحیح ده؟ اوس راځو په انویسیون کې. انویسیون مطلب څه ده؟ انعطاف مطلب. د مثال په ډول ته اوس وایې که نه wir essen am Abend Pizza. ګورئ دلته د فعل نه مخکې سوبجیکت چېرته راوړ؟ د فعل نه د مخکې راوړ. انویسیون نه مطلب دا ده چې دغه سوبجیکت به د فعل نه چپې خواته کله به ښۍ خواته وي. نو دې ته چپې خواته تلل او ښۍ خواته تلل دې ته څه وایي؟ انویسیون وایي. اوس مثال په ډول wir essen am Abend Pizza. وایي موږ خورو په ماښام کې څه شی؟ پیزا خورو. نو ته کوای شې د دې فعل نه اوس دغه سوبجیکت دې خوا راوړې او وخت چېرته راوړې؟ وخت په سر کې راولې. am Abend essen wir Pizza. جمله هیڅ غلطه نه سوه. انویسیون د په نظر کې راوسته. تا وخت سر ته راوړ، جملې سر ته سوبجیکت د فعل نه ښۍ طرف ته راوړ مخکې د فعل. یعنې جمله هماغه جمله ده، زه یې ته تغییر ورکړه. یعنې ته یو جمله په 2 رقمو دې ولیکه. په څو رقمه؟ په 2 رقمه. اوس په عموم کې درته وایم که یو څوک درنه پوښتنه وکړي په کومو جملو کې ته پوزیشن سوای کې ته فعل راوستی سي، ته به ورته وایې چې موږ خو یاد کړي دي دا پښتو ژبه باندې مې یاد کړل چې اول په ساده جملو کې په چی کې ساده جملو کې موږ پوزیشن سوای کې ورب راوړو. په وی فراګې کې موږ پوزیشن سوای کې اول ساده جملو کې صحیح ده پوزیشن سوای کې، دوم وی فراګې کې پوزیشن سوای کې موږ ورب راوړو، او بل انورسین کې موږ پوزیشن سوای کې چی راولو؟ فعل راولو. دا هم باید له یاده ونه وځي. یعنې تاسې هر کله په ساده جملې جوړوئ پوزیشن سوای کې به شوي ورب وي. که وی فراګې جوړوئ یعنې سوالیه جملې جوړوئ پوزیشن سوای کې به فعل وي. که انورسین جوړوئ یعنې انعطاف یعنې ځای ته تغییر ورکوئ، فرض کړه سوبجیکت کله د فعل نه مخته راولئ کله وروسته راولئ، دې ته انورسین وایي. نو په دې وخت کې دغه پوزیشن سوای کې همیش شوي فعل وي. ښه متوجه اوسېږئ. اوس ورځو دوستانو بیا په کوم وخت کې په شروع د فعل کې هغه راځي؟ په شروع د فعل کې ورب راځي. نو دا هم به یاد کړئ. دا ګوره یو غټ ټریک ده، تاسې نه یو چل درته ښیم. څنګه هلته خو پوزیشن سوای کې په 3 حالاتو کې. اوس ګورې په دې وخت کې یا ناین فراګې، دا ما تاسو تېر درس کې درس ویلی و، یا ناین فراګې یعنې و او نه سوالونه هغه پوښتنې، یعنې چا نه پوښتنه کوي یا جواب یې په و او نه باندې. د مثال په ډول نو په دې وخت کې پوزیشن آین کې دلته اصل کې سوبجیکت دلته تللی که نه، یعنې دلته یعنې په د جملې په شروع کې څه وي؟ جملې په شروع کې څه وي دوستانو؟ ورب یعنې فعل وي. د مثال په ډول ته اوس یو چا نه پوښتنه کوي چې هغه درته په و او نه جواب درکړي، ته به ورته څه وایې؟ شپیلن زی تینس، ته ټینس لوبه کوې؟ نو هغه به درته یا ووایي یا به نه وایي. ګوره نو دې نه اوس واضح معلومه شوه چې یا ناین فراګې یعنې تا پوښتنه وکوله چې جواب یې په چی راغی؟ په و او نه باندې راغی. د مثال څه شپیلن زی
spielen Sie Tennis یا ورته mochten Sie yoga lernen یعنی غواړې ته ګورې دلته beginnen کې موږ چېرې ګورې دلته لنډه تشریح مې درته لیکلې Das Verb steht am Beginn دلته verb چېرته ده په جملې په سر کې ده Das Subjekt recht von Verb Subjekt ګوره دا verb ده Subjekt چېرته راغی recht مطلب په راسته طرف د څه شي د فعل کې ده اوس خو مې یاد کړه که نه نو په دې نه واضح معلومه شوه په یا ناین فراګه کې په پوزیشن 2 کې موږ څه شی راولو سوري پوزیشن 2 کې نه په بګین د جملې کې یعنې جملې په سر کې موږ څه راولو هغه راولو فعل راولو ورب راولو او سوبجکت د ورب نه وروسته راځي د مثال په ډول شپیلن زی تینس وای لوبه کوي تاسو د تینس ګوره جواب به په چی وي یا به وي یا به نه یا و نه محتن زی یوگا lernen غواړې ته یوګا زده کړې جواب به چی وو یا نه ان شاء الله په دې پوه شئ بل په کوم وخت کې د جملې په سر کې هغه راځي د جملې په سر کې فعل راځي په امپراتیو کې دا درس ما تاسو درکړی و یعنې تاسې عموما په امپراتیو کې چا باندې امر کوي که نه نو فعل د جملې سر ته راځي امپراتیو کې چی وي ګورئ das Verb steht am Beginn په امپراتیو کې ورب چی شی سو پوزیشن ein کې سو یعنی دا am Beginn des Satzes ګوره gehen Sie doch ins Fitnessstudio یو چا باندې امر کې په احترامانه ډول لاړ شئ تاسو ولې نه چېرته فټنس سټوډیو ته لاړ شئ په اخر کې دا علامه څه وه او په سر کې فعل دا چی شی سوه دا به امریه جمله وي چی شی به وي امریه جمله وي د مثال په ډول trink ein Tasse Kaffee وسکئ یو ګلاس چی شی یو کافي وسکئ نو دلته د تا چې امپراتیو دی په نظر کې دلته په امپراتیو کې das Verb steht am Beginn im Imperativ. Auch im Ja-Nein-Frage ist zum Beispiel hier, wir bringen das Verb am Beginn des Satzes. Seht ihr? Gut, gehen Sie doch ins Fitnessstudio. آخر کې ولا مم ده دا اوس امپراتیو سو یعنی لاړ شئ تاسو ولې نه فټنس سټوډیو ته یا trink ein Tasse Kaffee یعنی یو وړه پیاله چی شی کافي وسکئ دلته د امر پې وکړو نو په دې وخت کې امپراتیو کې جملې په سر کې اوس دغه د دې درس مهمه برخه دا ده تاسو وایئ ولې ګورئ ښه متوجه اوسئ یو Zeit ته بل word ته دې باندې ځان پوه کړئ Zeit څه شي ته وایي تاسو یو جمله کې Zeit په څه شي پېژنئ که څوک درته وایي ته به ورته Zeit په زه په دې پېژنه موږ ته مو استاد ښودلي وو که چېرته یو جمله کې په ون باندې پوښتنه وشي په څه شي باندې بیا درته په څه باندې ون باندې پوښتنه وشي که چېرته په یو جمله کې په ون باندې پوښتنه وشي بل په څه پوښتنه وشي په وی لانګه باندې پوښتنه وشي او بل په څه باندې وی oft باندې نو دا څه شو دا موږ ته Zeit راښکاره کوي وخت راښکاره کوي څه شی وخت راښکاره کوي په څه باندې بیا درته تکراروم ون باندې تو اوس وایې ون کله راځي وی لانګه څومره وخت تېری وی oft څو ځلې ګورئ دلته ټول د وخت په باره کې سو ورد نه څه مطلب ته اوس څنګه پېژنې چې دا لوکال لوکال ده که نه یعنې لوکال ګوره لوکال یا ورد دا ځای یا موقعیت پورې اړه لري د مثال ته څنګه پوهېږې دا لوکال ده یا موقعیت ده ځای ده ته به داسې پوهېږې دا ورد یا لوکال ښه دا دواړه سره تړاو لري لوکال یعنې ځای موقعیت ځای دا په څنګه پوهېږې چې دا یو ځای پورې ته وګوره وو چېرته جرمني کې مثال wohin gehst du چېرته ځې ته woher kommen Sie د کوم ځای نه تاسو راغلی یاستئ ګورئ ټول ځای پورې اړه لري چېرته ځې جرمني ته کوم ځای نه راغلی جرمني نه چېرته روان یې جرمني ته روان یې ګورئ چېرته یې چېرته ځې چېرته یعنې ټول چېرته ځې چېرته تللی وې فرض که یا چېرته ځې که نه او یا وایې چې د کوم ځای نه راغلی نو ټول وخت ځای ورد پورې موقعیت ودرلود اوس پوه شو نور که بل درس کې تاسو ته ورد یا Zeit مخکې ته راځي نو تاسو باید اتومات ذهن ته دا سوالویه جملې هغه ته راوړئ صحیح ده ذهن ته راوړئ دا ډېر مهم درس ده باور وکړئ دوستانو بیا به ارمان وکوئ که یاد هم نه کړم ښه اوس راځو دوستانو چې د دې Zeit او ورد نه موږ هدف څه شی و موږ دلته د دې یو لنډ تعریف مې لیکلی دلته مې لیکلی د Zeit دا خو مې تشریح کوه wann, wie lange, wie oft جمله پیغ کی steht links im Satz ګوري په دې جمله کې په چپه طرف د جملې کې څه ده وخت ده
وقت چې ګوره دا راسته طرف دا چپه طرف سو یعنی die Zeit weil وقت ده steht یعنی وجود لري په چی شي link im Satz په چپه طرف دی چی شي جمله کې اوس که دلته اوس وایو پوزیشن آی کې der Wort چې چیرته موقعیت لري دا Wort چې ده wo wohin woher steht meistens recht دا چې ده عموما یعنی ډیری وخت د جملې په چپه طرف کې یعنی راسته طرف کې دا خو راسته ورته وایي راسته طرف د جملې کې وجود لري سیده اوس دینه باندې اوس تاسو پوه شئ اوس ورته په خپل پښتو لهجه باندې تشریح کوم یعنی په یو جمله کې عموما وخت چې د جملې په چپه طرف کې وي چیرته په چپه طرف کې او ځای چې موقعیت د جملې په راسته طرف کې اخر کې وي سیده ډیری وخت او ډیری وخت چې دا که چیرته دا جمله تاسو داسې ولیکئ وخت د دغه فعل نه ګوره دلته چې دا فعل دا ده کنه ich wohne seit 2 Monaten in Deutschland وای زه اوسېږم د 2 میاشتو راهیسې چیرته په جرمني کې خو دا دلته فعل څه سو wohne سو او وخت څه سو seit 2 Monaten 2 میاشتو راهیسې نو ته کوای شې یو چل درته وښیم دې درس موضوع هم دا ده چې دغه چې دا څه ورته وایي دا وخت راولي د دغه فعل مخکې راولي چیرته د فعل مخکې راولي دا فعل سو فرض کړه ونی فعل سو او دغه سوبیکټ چیرته راوړي دا د فعل نه وروسته راولي ګوره د مثال په ډول دلته مې اوس لاندې هغه کړی دلته لاندې ګوري وخت مې چیرته راوړه جملې په سر کې مې راوسته دلته د فعل نه وروسته وکنه دلته دا فرض کړه دا فعل ونی دلته د فعل نه وروسته دلته د فعل وخت مخکې راوړ ګوره ich wohne seit 2 Monaten in Deutschland وای زه اوسېږم د 2 میاشتو راهیسې چیرته په جرمني کې یعنی که دا جمله ته داسې ولیکې دا وخت د جملې سر ته راوړي دلته جمله نه غلطي seit 2 Monaten wohne ich in Deutschland څومره ښایسته سو یعنی ته یو جمله په 2 رقمه لیکای شې دې ته وایي د لیکلو ښکلا ته یو جمله په څو رقمه ولیکې او غلط هم نه وي که نه اوس راځو دوستانو لنډې در تشریح کوم همدا لنډ مطلب څه ده تاسو به ووایئ چې کوم وخت کې پوزیشن 2 کې ورب راځي په ساده جملو کې څه وخت کې په ساده جملو کې پوزیشن 2 کې ورب راځي صحیح ده په وی فراګه کې پوزیشن 2 کې ورب راځي او بل په کوم وخت کې انویزیون کې دا باید تاسو زده سو صحیح ده په درې حالاتو کې سو یو په ساده جملو کې وی فراګه کې او بل انویزیون وای په انعطاف ته وي فرض کړه دا سوبیکټ کله د فعل خې طرف ته راوړي کوم چپ طرف ته لیکم په هغه کې په د جملې په معنا کې تغیر نه راځي ته انویزیون وای صحیح ده ان د تو فرض کړه وی ایسن ام ابن پیزا ګوره دلته خې طرف کې چپ طرف ته راغی کنه دا هغه سوبیکټ خو دلته چپ طرف ته ګوره دا وخت مخ ته راوړ ام ابن ایسن وی پیزا یعنی دا سوبیکټ دی خو دې ته انویزیون په دغه درې وړو حالاتو کې موږ څه کوو فعل جملې په دومره برخه کې راول دا باید زوی او کوم وخت کې په د جملې په سر کې راځي په دوه حالاتو کې راځي دا باید یاد وي دا باید یاد صنف کې ځین په دې په یو چې یا ناین فراګه کې یعنی ته یو سوال جوړې چې و نه باندې جواب شي په دې وخت کې ته چې کې د جملې په سر کې ته راولې فعل راولې او بل په کوم وخت کې جملې په سر کې امپریټیو کې په امریه جمله کې امریه جمله عموما په دومګړي کې دی باندې په منظم ډول په دې باندې موږ درس درکړی د څویم درس ته وی ګوري لاندې دین مخکې ویډیوګانې وګورئ سي د یوټیوب کې مننه اوس راځو همدغه کوم عنوان باندې چې درس درک اوس غواړو چې دا مغز کې ځای په ځای کو چې په عمر کې مله یاد ونوځي دا درس په دې باندې چیک کو په دې باندې اوس تمرینونه الو فرض کړه Peter Schmidt heißt سي دا ګوري دلته heißt Peter Schmidt څه رقم جوړ کړ ګوري دلته دا جمله څنګه جوړه کو څوک ته وایي کنه شایبن زید سدینه یو جمله جوړه کا اوس که متوجه اوسېږي تاسو فرض کړئ اڅوا امتحان د بیانس امتحان ده صحیح ده heißt Peter Schmidt ما ګوري ما تاسو ته چې عموما فعل چیرته راځي د جملې په دوهم برخه کې چیرته راغی جملې په دوهمه برخه کې دې ته باید ډیر فکر وي صحیح ده اوس دوستانو په دې باندې تاسو پوه شئ چې یعنی منګه په جمله کې
فعل چیرته راولو په دویم پوزیشن کې ګوره ist نه heißt sorry ist نه ده heißt وای هغه نومیږي پیټر شمیت هغه چې وای پیټر شمیت نومیږي نو اوس دلته فعل چې سو دلته heißt نومیدل سو پیټر شمیت هم اخر ته راوړو هدف دلته د پوزیشن 2 ده سیده پوزیشن 2 اوس راځو د بل جمله جوړو Peter jetzt und seine Frau Anna in Heidelberg wohnen. فرض کړه په امتحان کې تاسو دغه یو سوال راغلی وای دین یو جمله جوړه کړئ تاسو به څه کوئ ښه متوجي اوسئ تاسو باول کې ګوري دلته دوه نمونه شته که نشته پیټر seine Frau سیده اوس تاسو به څه کوئ څوک جوړوئ دا جمله ګوره داسې به جوړ کړئ پیټر سیده پیټر und seine Frau او د هغې ګورې ما تاسو ته په اول جدول کې ویلو په دویم موقع اول کې چې سو سوبیکټ سو کنه زی سو کنه دوه نفره سو ورپسې چې سو وونن فعل په دویم موقعیت کې راغی دریم کې چې سو اوبجکت سو یعنی جمله په تکمیل سو Peter und seine Frau Anna wohnen jetzt in Heidelberg ګورې جمله هم جوړه کړه ګورې دا دې که څوک غواړي چې امتحان کې کامیاب سي داسې جملې ورته راسي څنګه جوړوي سي نو تاسو به موقعیت د فعل ډېر مهم ده اوس ورځو دوستانو دا بله جمله جوړو ګورئ Hausstraße 12 ihr Adresse ist سیده دا څنګه جوړو ښه متوجه اوسئ ihre Adresse ist Hausstraße 12 ښه متوجه اوسئ دلته ihre Adresse سیده ihre Adresse چې سو دلته اوس فعل چې سو ist موږ په دویم برخه کې ihre Adresse یعنی د هغې چې ادرس چې سو اس د Hausstraße 12 راځي دوستان چې ویډیو غټه نشي لږ زه بیرته وایم بله جمله انجینرین فون بیروف انا است اوس دا څه رقم جوړو ما تاسو ته ویلي ښه متوجه اوسئ چې انا ګوره انا ساتره است فعل چې سو دلته دې کې است فعل ده چې است یعنی انا ده انجینره ده فون بیروف یعنی مسلک چې ده انجینری تاسو کوشش کوئ کمنټ کې دا جملې لیکئ چې تاسو هم یو شی زده کړئ وخت هم ضایع نه سي د اخر ته یو جمله جوړوئ څوک یې جوړوئ سي ihr Mann arbeitet im Krankenhaus ګورئ ما درته ویلي تاسو صرف دومره وکوئ چې په دوه موقعیت کې چې کې فعل راولئ ګورئ څومره اسانه ihr Mann arbeitet im Krankenhaus تیاره جمله چې ده جوړه ده یعنی دې کې فرق پکړه ihr Mann arbeitet im Krankenhaus څومره ښایسته جمله سوه نو دوستانو دا اوس راځو دوستانو بل تمرین حالو چې اوس دې کې وی فراګې موږ استفاده کوو دې کې اوس کوم وی فراګې راځي آیا دې کې وی فراګې راځي که یا ناین فراګې راځي دا ګوره ډېر مهم ده دا په امتحان کې ډېر غټ رول لري تاسو ته امتحان کې داسې یو هغه راځي خانه خالي راځي ګوره kommt Paloma aus د کوم ځای نه پیرو نه راغلی نو ته څنګه دا سوال جوړې دا په یا ناین فراګې باندې جوړې او که په وی فراګې باندې دا واضح خبره ده په چی جوړیږي په وی فراګې باندې مثال څوک ویلی شي تاسو ګورم تاسو کې څوک دلته اوس وی فراګې باندې woher kommt Paloma وای د کوم ځای نه راغلی پالوما د کوم ځای نه راغلی جواب کې به څه وي aus Peru د پیرو نه اوس دا په وی فراګې باندې جوړیږي که په ناین یا ناین فراګې باندې جوړیږي که استاد تاسو نه پوښتنه وکړي نو تاسو به څه کوئ ګورئ دلته یا ناین فراګې ده ځکه دلته جواب یې په څه شي ده په ناین ده ګوره kommt Paloma aus Chile وای پالوما د چیلي نه راغلی جواب یې ناین aus Peru د پیرو نه راغلی ځکه پورته دلته جواب راکړی اوس تاسو ماته جواب راکړئ آیا دا په وی فراګې باندې ده که په یا ناین باندې ده څه رقم پوهېږئ ګورئ ښه متوجه اوسئ دلته جواب یې په یا ناین باندې ده نو واضح خبره په چی باندې ده په وی فراګې باندې ګوسه was ist sie von Beruf وای د هغې وظیفه څه شی ده was ist sie von Beruf څه شی ده میخانیکرین هغه څه شی ده مستري ده یعنې ښځینه was ist sie von Beruf وای هغه د هغې مسلک څه شی دی میخانیکرین یعنی مستری ده ښځینه اوس که چا تاسو څوک وایي چې دې جمله کې دا په وی فراګې باندې یعنی په وی فراګې باندې دا جمله پوره کیږي او که په یا ناین فراګې باندې نو تاسو به جواب ته وګورئ جواب یا ناین ده نو دلته باید څه راسي دلته باید فعل راسي څه شی باید دلته راسي
فعل راسي ځکه یا 9 فراګې موږ په عموم کې په بګین کې چی راوسته فعل هم راوسته ګوره ایست دلته چی سو فعل سو است یعنی sein سو کنه sein خپل یو فعل ده کنه ist sie Mechanikerin von Beruf وای دا هغه مستری ده یعنی وظیفه د هغې وظیفه مستریتوب ده نو جواب یې چی ده و ځکه دلته پورته تیار جواب یې راکړی و اوس فرض یې که اوس که زه تا ته وایم چې آیا دا یا 9 فراګې ده او که هغه ده که فراګې ورته نو ته به واضح پوهېږي چې دلته چی ده 9 ده نو دا یا 9 فراګې ده ځکه چې ګوره فعل به په سر کې راوړي هایست یمن کارلوس وای د هغې میړه یا من چی شی کارلوس نومیږي جواب به چی 9 نه فرض که دا بله جمله جوړو wie heißt ihr Mann وای څه نومیږي د هغه میړه یا من نه مطلب دلته هماغه میړه ده یا ملګری کنه من لوئیس نومیږي اوس د دې درس نه موږ هدف چی شو یعنی که چیرته تاسو ته په امتحان کې دا ځای خانه خالی وي کنه تاسو ته وایي چې آیا په دې خانه خالی کې وی فراګې راځي او که یا 9 فراګې راځي نو تاسو اوس دې درس کې دا یاد که چې دې کې وی فراګې راغی دلته یا 9 فراګې راغی دلته وی فراګې راغی دلته یا 9 فراګې راغی دلته بیا یا 9 فراګې راغی دلته وی فراګې راغی دا هم له یاده ونه وځي اوس راځو دوستانو بل تمرین باندې کار کوو schreiben Sie Frage دلته به تاسو چی کوئ دا زر کوو دوستانو زم ستړی کېږم بیا د مثال په ډول müde heute Sie sind نو څو دې نه هغه جوړوی سي پوښتنه جوړوی سي ما تاسو ته ویلي وو اول به دې کې ګورئ چې دې کې وی فراګ شته نه یعنی وی فراګ چې نه که وی فراګ په ډایرکټ وی باندې سوال که نو بیا چی کوو فعل د جملې سر ته راولو چې شی sind دلته فعل سو کنه ګوره اوس ګوایو sind Sie heute müde یې تاسو نن ورځ ستړي sind Sie ګوره اوس په دې باندې تاسو پوه شئ چې اوله که جمله کې به ګورو چې دې کې وی سته اوس دویمه جمله څنګه جوړو ګورئ دې جمله کې به وګورئ چې اول وی فراګې پکې شته که نه شته که وی فراګې وه په دې باندې سواله جوړېږي که نه وه بیا چې بیا به فعل لکه دلته هم چې فعل سر ته راوسته دې کې هم فعل سر ته راولو اوس دې کې او دلته وی فراګې ده ښه اوس چې وخت دلته وی فراګې وه نو د جملې سر ته به چې راولو وی ګوره wie lange schlafen Sie immer یعنی څومره وخت لپاره ویده کېږي تاسو همیشه یعنی څو ساعتو لپاره څومره وخت لپاره wie lange schlafen Sie immer د څو ساعتو لپاره ویده کېږي تاسو اوس دا بله څه رقم جوړو morgen Sie normalerweise warum oder kalt نو تاسو اول دې کې وګورئ وی فراګ شته پکې دوستانو نه نسته نو دلته به فعل په سر کې راولو ښه متوجه اوسئ duschen Sie ګوره duschen دلته فعل سو duschen Sie morgen normalerweise warm oder kalt وای ته حمام کوي د سهار لخوا په عادي حالاتو کې په یخو په ګرمو اوبو که په یخو اوبو دا واضح خبره په اوړي کې په یخو په ژمي کې په ګرمو اوبو ګوره duschen Sie morgen normalerweise warm oder kalt ګوره سواله جوړه سوه نو دلته فعل سرته راو مهم دا چې تاسو وروسته پوهېږئ چې کله د درس اخره پورې ورسېږي بیا پوهېږئ اوس راځو څلورمه جمله که څوک درته وایي چې دې نه سواله جمله جوړه کړه ته به اول چېږه دې جمله کې به زر وګورې چې وی فراګې پکې شته که نه شته او وی فراګې پکې ده نو دا په چی جوړېږي دا په وی فراګې باندې جوړېږي که دا وی فراګې به نه وه بیا به هم چی جوړه بیا به هم د فعل جملې په سر کې چی راوسته فعل به هم راوسته ګورئ څومره اسانه طریقه باندې درته چلی ښیم ګوره was trinken Sie am Morgen وایي څه شی څښئ تاسو په سهار کې was trinken Sie am Morgen اوس که چېرته دې جملې کې موږ سواله جمله جوړو اول به وګورئ چې دې کې وی فراګ شته که نه شته دوستانو نشته وجود نه لري نو په دې کې به چې فعل به سر ته راولي فعل هم چې سر ته راولي خپله سواله جملې جوړېږي ګوره مثال trinken Sie am Morgen Kaffee ګوره دا trinken سر ته trinken Sie am Morgen Kaffee وایي څښئ تاسو په سهار کې چې کافي ښه متوجه اوسېږئ اوس ورځو دوستانو بل درس ته ورځو همدغه درس باید تاسو په مغز کې پښکاری سي ځای په ځای سي صحیح ده اوس ورځو دلته چې دا korrigieren ګوره Fehlersatz په دې کې غلطي ده د جملو کې چې دي Fehlersatz زیات څه دي غلطي جملې دي دا ټولې غلطي دي دا چې دي غلطي جملې دي دا به موږ تاسو چې کوو غلطه جملې به صحیح کوو څوک راته ویلی سي په اوله جمله کې غلطي چیرته ده څوک راته ویلی سي په اوله جمله کې غلطي چیرته ده موږ تاسو چې ویلي وو موږ ویلي وو چې د جملې په دومره برخه کې چې راځي فعل راځي اوس به دا فعل دلته چیرته ده
ich vor dem Frühstück mache ein bisschen. Da ist غلطه Fehler, das ist Fehlersatz. Das ist nicht richtig. Wir müssen Verb Position 2 bringen, dann korrekt. Zum Beispiel, ich mache vor dem Frühstück ein bisschen Yoga. Gut, الجملة ده چی است؟ Fehlersatz wird korrekt sein. Zum Beispiel, ich mache vor dem Frühstück ein bisschen Yoga. جمله چی است دلته؟ صحیح سو. اوس په پوه شئ. اوس زر زر ته حلومه جملې چې ویډیو اوږده نیسي. ګورئ دا فلم چیرته راوړه؟ دلته هم راوسته. Ich mache به دلته راولو vor dem Frühstück ein bisschen Yoga. دومه جمله کې چی غلطی ده؟ څوک ویلی سي؟ am Morgen ich muss unbedingt eine Tasse Kaffee trinken. دې کې غلطی چیرته ده جمله کې؟ څوک ویلی سي؟ موس دې کې دا ګورئ چې کله موس راغی موس ډیر قوي ده د جملې د هغه نه. موس آفرین. موس چې ده د عادي فعل نه د ترنکن نه موس ډیر قوي ده. موس د دوم موقعیت کې راځي. ښه متوجه اوسئ. ګورئ موس به دلته راوړئ نور جمله صحیح ده. am Morgen ich muss unbedingt eine Tasse Kaffee trinken. نو دا موس به د دې ځای ته راوړئ پوزیشن 2 کې به یې راوړئ. am Morgen muss ich unbedingt ein Tasse Kaffee trinken. اوس په دې جمله کې غلطي چیرته ده؟ څوک یې ویلی سي؟ اشتباه کجاست؟ دلته چیرته ده؟ څوک یې ویلی سي؟ ما ورته ویلي موقعیت د فعل چیرته ده؟ موقعیت د فعل څوک یې ویلی سي دوستانو؟ یعنی په دریمه جمله کې غلطي چیرته وه؟ Viele Leute دا فعل چیرته راوړو؟ دویم موقعیت ته راوړو. Viele Leute trinken چی شی؟ Viele Leute وای ډیر خلک trinken څښي morgens په سهار کې lieber tea چی شی؟ وای ټي څښي. دې ته باید څلورمه جمله کې تاسو غلطي پیدا کړئ. که تاسو کوشش وکړئ تاسو پیدا کړئ. که تاسو پیدا نه کړله زه درته وایم تاسو پیدا کړئ غلطي پیدا کړئ. څلورمه جمله کې فعل ته وخت ورکړئ. ګوره داسې ښه متوجه اوسئ. څلورمه جمله کې غلطي چیرته ده؟ zum Mittagessen gehe بدل ته راوړئ. zum Mittagessen gehe ich چیرته؟ in ein Bistro. بسترو چی شته وایي دوستانو؟ داسې ځای ته بسترو وایي. ښه په جرمني کې داسې چوکیګانې چې هغې دې ته بسترو وایي. تاسو ونه وایئ چې دا بسترو چی شته وایي. عکس مې هم درته راوړی. اوس پنځمه جمله تاسو جوړ کړئ. غلطي چیرته ده؟ زر زر غلطي پیدا کړئ پنځمې جملې. دې کې هم د فعل موقعیت غلط ده. د مثال په ډول am Nachmittag دا ویا غلط ده. ایسن به مخ ته راوړئ. چیرته؟ am Nachmittag essen wir gerne ein Stück Kuchen. وای بعد غرمې نه خورو مونږه چی شی؟ خوښېږي مو چی شی؟ چې یوه ټوټه د کیک وخورو. د چی؟ د کیک وخورو. اوس د پنځمه جمله کې غلطي چیرته ده؟ څوک یې ویلی سي؟ du abends bestellst oft eine wo steht das Fehler? Fehler چیرته ده؟ زر زر وای. په دې کې څه ده؟ bestellt باید په پوزیشن 2 کې راسي. bestellt ښه متوجه اوسئ. زه bestellt په پوزیشن 2 کې راولم. مثال په ډول du چی شی؟ bestellst abends oft eine Pizza. Du bestellst oft eine Pizza. صحیح ده؟ du bestellst abends oft eine Pizza. په دې باندې پوه شئ دوستانو. ښه اوس راځو دلته اوس ښایسته ښایسته جملې جوړوو. صحیح ده؟ څوک ویلی سي دې کې اوله جمله څوک ویلی سي؟ Sie kommen و schreiben jetzt imperativ کې. اوس imperativ کې موږ جملې جوړوو. سوالیه جملې سره رقم جوړوي. څوک جوړوي سي دې کې؟ imperativ کې چې په و نه باندې جواب سي. وای Sie kommen دا سره رقم imperativ کو. څوک ویلی سي؟ هله زر زر وای. دا داسې جوړېږي. kommen Sie imperativ سو. kommen Sie چا باندې امر کې؟ راځئ تاسو. kommen Sie ګوره Sie kommen Sie یعنې راځئ تاسو. دا imperativ سو. دا جمله سوه. صحیح ده؟ اوس دویمه جمله څوک جوړوي؟ دا جمله چې کله موږ جوړوي Sie Platz nehmen څه چې imperativ جمله دې کې جوړوي څه رقم جوړوي؟ څوک یې ویلی سي؟ ښه متوجه اوسئ. ګورئ nehmen Sie Platz چی شی؟ nehmen Sie Platz. ګورئ ما تاسو ته ویلې په imperativ کې عموما فعل چیرته راځي؟ جملې په سر کې راځي. فعل چیرته راغی؟ جملې په سر کې راغی. دې ته باید ډېر فکر وي.
جملې په سر کې چی راغی فعل راغی اوس دا بل تاسو جوړه کړئ خپل جوړه کړئ دریم کې ګوره دی Geschichte hören Sie ګوره دې کې فعل څه ده hören ده کنه hören دا سر ته راولئ بیا امپریټیو جوړه کړئ ګوره hören Sie die Geschichte وای اورئ تاسو اوس دې نه وروسته څلورمه جوړه کړئ دوستانو څلورمه جمله کې jetzt Sie sagen nicht sagen دلته چی سو دا جمله جوړه کړئ دوستانو اوس دوستانو دې جواب چې څلورمه جملې جواب څوک چا ولیکه دا د څه دا ګوري موږ فعل سره تر sagen Sie jetzt nicht وای اسمه وای اوس اسمه وای چا باندې امر کوي چې اوس سمه وای خو له بند لره sagen Sie jetzt nicht اوس د پنځمې جملې لپاره امپریټیو جمله څوک جوړوي شي اله زه وای امپریټیو جمله زر امپerativ جمله جوړه کوي څوک جوړوي شي اله زر دلته چې جمله جوړو موږ تاسو ته ویلو چې ګوري دې کې فعل څه شي ده erzählen ده کنه erzählen به سر ته راولي erzählen Sie Ihren Freunden die Geschichte seht ihr erzählen Sie Ihren Freunden die Geschichte اوس خو میاد دوستان امپریټیو کې باید تاسو مشکل نوی موجود اوس ورته دوستان دې نه ورسته بل ډیر په زړه پورې درس چې دا جملې نه دومره په زړه پورې دوستانو څه درته وایم دې څومره توصیف وکوم یعنی دا د دې ټول درس نچول ده خلاصه ده تاسو ته په امتحان کې راځي دینه دوه جملې جوړې کړئ څوک به دې کې دوه جملې جوړوي شي کی مې ته نه دوه جمله جوړ کنه بینیه سوال دې کې دوه جملې څوک جوړوي شي چې یو معنا ولري دوه جملې زیاده ته جوړوم دوستانو خو متوجه اوسئ اول منګ تاسو ته ویلو په فرض کړئ ich wohne schon 3 Jahre in Heidelberg داسې جمله جوړه کړئ چې صرف ځانو تغییر ورکړي چې همدغه معنا ولري ما تاسو ته ویلي چې دا وخت به چیرته راولي ګوري موږ دلته ویلو اوس دغه schon 3 Jahre دا به جملې چشته راولي د دې فعل نه باید دې ته راوړي او دا سوبجیکټ به چی راوړي دا به دې جایګزینه کوي یو د بل ځای په ځای کوي ګوري دا جمله موږ په بل رقم لیکو او معنا به یو معنا به چی وي یو معنا وي خو متوجه اوسئ معنا به چی وي یو معنا وي زه اوس ګوره دا جمله ته په بل رقم لیکم ګوري موږ دلته لیکلي ګوري schon 3 Jahre wohne ich in Heidelberg دواړه یو جمله یو معنا لري خو دلته صرف سایتم چیرته راوړو سایتم مخ ته راوړو ګوري verb دلته چی ده wohne ده ich wohne schon 3 Jahre in Heidelberg اوس ګوره دا schon 3 Jahre جملې سره ته راوړو schon 3 Jahre verb هم دلته چی راوسته دلته بیا پوزیشن څوای کېده دلته پوزیشن څوای کېده دلته خو صرف دلته چی سو دا سوبجیکټ انویزیونم کې انویزیون دته وایي چې سوبجیکټ کله د فعل یې خې طرف ته چپ طرف ته کله خې طرف ته وي انویزیونم د دې درس په سر کې ورته ویلې ich wohne schon 3 Jahre in Heidelberg wir können es auch so schreiben die gleiche Satz schon 3 Jahre wohne ich in Heidelberg das ist ganz gleich kein Unterschied nur wir haben Inversion hier gemacht hier Subjekt steht in der linken Seite hier Subjekt steht in der rechten Seite بس دومره تفاوت است نور تفاوت نه لري صحیح دوستانو اوس ورزو دوستان دا جمله تاسو جوړه کړئ دې جملې ته تاسو دواغه جوړه کړئ das ihre Aufgabe zum Beispiel nur zwei Sätze ich brauche nur ja خو متوجه اوسئ دوستانو زه ورزم اول یو جمله جوړوم دویم به تاسو جوړه کړئ چې ما ته دلته بل یو درس ورکړی دی په خاطر زر کوم ich arbeite seit 2 Jahren in Frankfurt ګورې دې نه یو جمله جوړه کوي زه کار کوم د 2 کالو راځي په فرانکفورت کې 2 کالو راځي زه کار کوم اوس کته اوس دا بل رقم جوړه ګورې seit 2 Jahre جمله سره ته براولي seit 2 Jahre چې ته جمله سره ته براولي څنګه وای seit 2 Jahren arbeite ich in Frankfurt ګوره دواړه یو معنا لري خو پوزیشن نه صرف انویزیون دلته په نظر کې ونو اوس راځو دریمه جمله به څوک جوړه کی په دریمه جمله کې ګوره دریمه جمله موږ داسې جوړو ګوره ich fahre کوم توجه اوسئ ich fahre jeden Montag von Heidelberg nach Frankfurt وای زه هر ورځ
د دوشنبه په ورځ د هایدلبرګ نه فرانکفورت چې هر دوشنبه ورځ زما یا موټر کې یا ټرین کې یا څه ده فاغن څه ده په دې باندې پوه. اوس دا موږ څه رقم بل جمله جوړو څوک ویلای شي؟ اوس صرف دا وخت jeden Montag جمله په سر کې راولو چې jeden Montag جمله په سر کې راولو. کوم متوجه اوسئ ګوره jeden Montag fahre ich von Heidelberg nach Frankfurt. jeden Montag fahre ich von Heidelberg nach Frankfurt. اوس دا بل جمله جوړه کړئ. کوم متوجه دا تاسو جوړه کړئ. څوک جوړوي سي زړه جوړه کړئ دوستانو. ګوري دا جوړیږي زبرته لاند جوړه کوم. ګوري ich wohne von Montag bis Freitag bei meiner Cousine. وای زه اوسېږم د خپل کوزین سره تر زوی یا کاکا زوی خاله زوی د ټول ته کوزین سره. ich wohne von Montag bis Freitag bei meiner Cousine. اوس که چیرته دا بل رقم جوړو څه رقم به جوړې فرض کړئ اوس په وخت مخ ته راوړې von Montag bis Freitag wohne ich bei meiner Cousine. اوس که اوس دا بل تاسو جوړه کړئ زر هغه کوم ویډیو غټانه سي د یوټیوب لپاره کوم ویډیو جوړو. اوس ګوره ich arbeite von 9 bis 18 Uhr im Büro. دا اوس څه رقم بل رقم جوړ کو. اوس وخت صرف مخ ته راوړو. ګوره von 9 bis 18 Uhr arbeite ich im Büro. Ganz einfach. ښه اوس دوستانو ډیرو بخی شپږمه جمله جوړو. شپږمه جمله ich esse in der Mittagpause in der Kantine. وای زه خورم د غرمې په پوزې کې ان تفریح کې چیرته کانتین کې څه خورم. صحیح ده. اوس څنګه وای چې د غرمې په پوزې کې هغه به مخ ته راولي in der چې in der Mittagpause esse ich in der Kantine. صحیح ده. دې ته باید ډیر فکر وي. ومه جمله څوک جوړوي تاسو کې دوستانو؟ ومه جمله جوړ کړئ. آفرین. ګوره ich gehe zweimal pro Woche ins Fitnessstudio. دا اوس په بل حالت جوړو سره رقم جوړو څوک ویلای شي؟ ګوره zweimal pro Woche gehe ich ins Fitnessstudio. ګوره وخت مختراو. صحیح ده. دومره یعنی دا جمله باید تاسو ولیکئ دوه دفعې درې دفعې ولیکئ تاسو ټول یاد شي. اوس بل جمله ich fahre Freitag um 17 Uhr nach Heidelberg. وای زه د جمعې په ورځ په 12 بجو باندې 15 بجو مازیګر چیرته ځم؟ هایدلبرګ طرف ته ځم. اوس باید وخت اوس مخ ته راولو. ګورئ Freitag um 17 Uhr fahre ich nach Heidelberg. اوس ورسو دوستانو اخره جمله هم جوړو لګ لګ. نهمه جمله ich bin von Freitagsabend bis Montagmorgen zu Hause. دا په بل رقم جوړو وخت مخ ته راوړو. دوستانو دینه به سکرین شاټ واخلئ او یا به د یوټیوب ویډیو وګورئ چې هلته 2-3 دفعې وګورئ. دا درس په یاد اوس داسې بیا به تاسو لیکلو کې مشکل انشاءالله نه لرئ. صحیح ده. ښه اوس راځو دوستانو اخیری دا درس نچوړ په دې کې پوره دی. دغه ټول درس هم چې ویلې یو ساعت درس هم تقریبا ویلې دې درس نچوړ چیرته دی؟ په دې کې پروت دی. دا جملې به په یاد زده کړئ. دا درس هم ټول زده کیږي. صحیح ده. د مثال په ډول پوزیشن 2 im Satz. دوم موقعیت په جمله کې ګورئ مونتاګ دوشنبه ورځ مونتاګ دوشنبه په دوشنبه ورځ باندې. صحیح ده. ihr geht ins Kino. am Montag geht ihr ins Kino. ګوره am Montag هم سر ته راوسته. صحیح ده. Dienstag ihr geht ins Fitnessstudio. am Dienstag geht ihr ins Fitnessstudio. Mittwoch ihr arbeitet lange. am Mittwoch arbeitet ihr lange. Donnerstag ihr bleibt zu Hause. am Donnerstag bleibt ihr zu Hause. Freitag ihr geht zu Freundin. am Freitag geht ihr zu Freundin. Wochenende کې ihr müsst nicht arbeiten. am Wochenende muss er nicht arbeiten. Oder Samstag ihr müsst einkaufen gehen. am Samstag muss ihr einkaufen gehen. Sonntag ihr kann lange schlafen. am Sonntag kann ihr lange schlafen.
ګوره ډېرې مهمه جملې وي. ګوره یا ګیت انسکینو وایي هغه سینما ته ځي که نه، امونتا ګیت انسکینو، یعنې دې نه جملې څنګه جوړوي. پوزیسیون دلته هدف څه و؟ د فعل پوزیسیون. ګوره ګیت arbeitet bleibt برڅکه ام فرایته ګیت. ګوره دلته ګیت راغی، دلته چې موخې نه د موس راغی څه ده په اخر کې فعل راغی، د فعل موقعیتونه دي. دلته هم زامستاګ موس دلته راغی، یعنی دغه موقعیتونه تاسو په جمله کې څنګه یعنی په نښه کړل. دې درس دا به په یادو زده کړئ، دا جملې په یادو زده کړئ، در سره ویلې کوئ. دا ویډیو ثبت شوله، ښه دا ویډیو مې تاسو لپاره ثبت کړه تقریبا 45 دقیقې ده. اوس به تاسو ته دغه د یوټیوب کوم کوډ چې دی تاسو به دوستانو سره هم شیر کړئ. د یوټیوب کوډ به تاسو د یوټیوب کوم کیو آر کوډ چې تاسو راکومه، تاسو د یوټیوب ته اتومات ورځئ. چیرته ورځئ؟ یوټیوب ته. دا به درته دغلته کېدمه یوټیوب کوډ، دا د یوټیوب هغه د تاسو کوی شئ دا ویډیو دلته یوټیوب کې وګورئ. چیرته؟ په دغه کوډ نه سکرین شاټ واخلئ، دا بیا اسکان کې اتومات تاسو یوټیوب ته بیایي. چیرته بیایي؟ یوټیوب ته بیایي. بیا دغه ویډیو په یوټیوب کې به پرته وي. دوستانو دا ویډیو چې هر څوک ګوري په یوټیوب کې، دوستانو په هر ځل کتلو باندې دوه جملې لیکئ. په کمنټو کې حتما جملې ولیکئ چې زه پوه شم دغه دوست درس زده کوي او زه باید تاسو ته نور هم ښایسته ویډیوګانې جوړ کړم. مننه، ښه وخت ولرئ. د الله په امان، ښه شیبې. السلام علیکم.